बड़ा खबर है बड़े खबर शुरू जी د سنیانو احتجاج پرامن احتجاج په مقابله کې دوی بیګا یو احتجاج کړی دی چې هغه کې د اهل سنت خاص کر د تاسو نه ما هم هغوی منشن کړی دی څه مشرانو نه مې هم خصلي چې دوی د جنګ او د فساد پیلولو کوشش کوي دوی په خلاف د اف آر کارت شي او ورسره دوی د سنډرکورو موان ته ځناور نه لیدي چې دا ځناور دي دوی د مو تعلیمي نظام خراب کړی دی نو دې وجې سره تاسو دوی ته څه پیغام دی او تاسو آیا رښتا د امن خرابولو کوشش کړی دی که چیرې دا پرامن احتجاج نو دوی تاسو کوم الفاظو کې دوی ته کوم پیغام ورکوئ بسم الله الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین د ما عزتمندو میډیا والا ډیره شکریا سنن تاسو د لوور کوروم د شپږو قومو د دوی اواز تاسو مخکې کونې ته رسوو پهلا پینټ دا دی سنن پوش والے کوم پریس کلب کې د شپږو قومو مشران ناست دي ایوه د دې مقصد څه مقصد دا دی حاجی صاحب سلیم خان ډېرې ښې خبرې وکړې همداسې عبدالعلي حاجي صاحب همداسې محبوب ملک خو زه به ډېرې خبرې نه کوم د څو پینټو خبرې به وکړم د دې مقصد دا دی چې بیګا برګیډیر صاحب راغلی و کمانډینټ کورم راغلی و ډي سي کورم راغلی و ډي پي او کورم راغلی و هغه ته مو دغو مشرانو تقریرونه وکړو هغوی ته مو تقریرونو کې دا پینټونه وکړو چې برګیډیر صاحب که ته مخکې تاریخ وکسې نه تاریخ همیشه اهل سنت پر امن دی همیشه دی امن ساتلی دی خو ته دا انکوایري وکړه چې نن ورځې پورې په کوم ایجنسي کې ډي سي چا شهید کړی دی نن ورځې پورې کوم ایجنسي کې پولیټیکل ایجنټ چا شهید کړی دی نن ورځې پورې کوم ایجنسي کې پاک آرمی چا شهیده کړی دی مې اول تاسو نوي افسران یو تاسو ته مو اپیل کوو چې د دې انکوایري وکړو دویمه خبره دا دی پهلا مو دا فیصله وکړه چې انشاءالله دا شپې قومه دا به هیڅ کله د پره چنار دفترو ته نه ځي ویلې چې دا 15 ورځې مخکې مو کړي وه او نن شپږو قومونو په دې فیصله وکړه چې څو پرې کومې مطالبې د مو دي دا کوم پر یاد مو دی دا څو پرې تسلیم نه یې کړی دویم پینټ تاسو پر رب یقین وکړه چې دا کوم اهل سنت شهید شولو چې دغه خلکو چې کومه د جلکیو ولا مسله وه په دې کې خپله د ما کور کې جرګه شوي دی چې هغه کې اهل تشي مشران او زه په خپله ورکې وم خو ډېره د افسوس خبره دی ته سوچ وکړه د خبرې ته چې نن سبا د میډیا یوه داسې پوښې انټرنیټ زمانه دی چې اول خو دا سوچ کوله پکار دی چې ته خپلو بچیو ته ویلې ټلیفون لاس کې ورکوې ویلې چې کله په انټرنیټ باندې مینه محبت ولګېدو د مالور کوروم د بګل بچیو سره او بیا دا چې کله علیزی ته راغلې علیزی نه مینې سره لاړې او بیا دا های کورټ ته لاړلو په های کورټ کې د دې فیصله وشوله هغه پټو سټیټ یې ما ته راواستولو او دا ما د دې والد صاحب د دې خاندان ته دا خبره کړې ده او تاسو پر رب یقین وکړو د ورځې قیامت کې به خدای پاک ته جواب ورکوم چې 32 लाख روپے ما ته پیشکش کړی او دې کې اهل تشي مکمل دی خبره کې انوالو او مکمله پیسې چولې وي څه په طریقې چې دغه پوښولې مړ شي لیکن چون کې د خدای پاک مرګ هغه طرفه دی هغه بچي زنانه هغه ځوانان په حق باندې وو آپ مینې محبت ویلې چې موږ اسلام دا اجازت راکړی دی چې کله پوښي مینه محبت د دې پوښولې واده ته کوای شي نن پوښولې چې دا کوم کیس وشو ته سوچ وکړه هغه غریبان خلک هغه عاجزان خلک چې په 40 اف سی آر کې د مو پوښي چې کله په لکې واقعه وشوله نه د کلي والا بیا ټول ګرفتارولو نه دغه غریبان په 40 اف سی آر کې ګرفتار شوي وو چې کله په 40 اف سی آر کې ګرفتار شولو هغه نه بعد د ما ضلع حکومت راغلو کوم ایجنسي ته په ضلع کې د دوی پیشي راغله دوی خپل ځان سپهي هلته ورکړه او عدالت کې بری شو چې کله ټپکي ته راغلو زه خلیص یو پیغام سوم د انجمن سیکرټري ته و یو ځای ما نه ما اخیستي چې نیاز بادشاه مله کور کمانډر ته تقریر کړی دی ډاکټر دی که څه بلا دی پوښولې اخته یو پیغام سوم
څه یوه څه تو دا کار په مشورې نه کولو، تو ورسره مشوره نه وه، تو نیمه ګنټه مخکې د سادې اډې ته داخلي تشریح ډرایورانو ته جواب راواستولو، څه مهرباني وکړه ټول ګاډي وځي، 12 واده شروع دی او نیمې ګنټې بعد دا واقعه کېږي. دینه دا تسلیمه شوله چې دوی کې ته ټوله کرمه شریکه یې. زما عزتمندو مونږ نن پوه شولې دا فیصله وکړه د شپږو قومو چې موږ د 40 ډېر احترام ساتو. 40 انشاءالله یا 3 دن یا 4 دن دا به ختم شي او دا موږ سره حکومت وعده کړي اگر که دا خلک گرفتار نشو پهلا، اگر که د ما شهادت ولو ته 10 लाख روپۍ ور نه کې د ما بخار کلی نه مکمل سپیکر لګېدلی هغه د بنیاز بادشاه ملک اعلان کوي څه سنی کاما روزه پر امن د ما احتجاج حق دی باقي ما نن ورځې نه دا اعلان دی دا بایکاټ دی چې زه هیڅ قسم یوې خبرې ته پر چینار ته نه څو که کور کمانډر رسی اب ماته صدی ته رسی که وزیر اعلی رسی اب ماته صدی ته رسی डी सी صاحب یو هفته بازی پتی کیږي بل هفته به صدی کې تیروي डी पी او صاحب یو هفته پر چینار کې تیروه یو هفته به صدی کې تیروي او که ته را نغلی دا زه وارننګ ورکوم چې زه به په سپیکرو اعلانونه شروع کوم پر امن د ما احتجاج دی، زه به اسلام آباد ته اچوم، زه به پېښور ته اچوم انشاءالله. تا ته زه د سني قوم یو تکات درښیم یو تاریخ درښیم خو سني قوم همیشه یکی یو سوچ کړی دی چې د ما په علاقې کې امن وي. زه امن غواړم. بلکې زه هغه ډاکټر ته یو جواب واستوم چې ډاکټر صاحب ته دا خبره کړې دی چې نیاز بادشاه ملک په پراچینار باند کو ویلې چې دا کور کمانډر ته تقریر کوي نیمه ګنټه تقریر کوي او کور کمانډر ته یې چې کورمي جنسي نه بروت اوچات کا ته ماته دا وایې چې دینه غټ ثبوت چېرته دی چې نن تاسو مزایل دي تاسو لنچر دي تاسو 75 دي که تا امن غوښتلی ما غوندې به اعلان کړی و چې کمانډنټ راشد صاحب راشئ ما لور کوروم ته راشئ ما سنټر کوروم ته چې زه تاته خپل بلوط خپله وسله در وښیم چې کله کمانډنټ راشد راغلو د ما لور کوروم زه ورته مخته ولاړو دا سني مشر ورته مخته ولاړو ټول بلوط یې ولیدو وسله یې ولیده سپینه کپړه یې ونه توږه که ته پر امن وې ته اعلان وکړه برګیډیر ته چې راشه برګیډیر صاحب د ما بلوط وکسه د ما وسله وکسه لکه څنګه لور کوروم کې اهل سنت ورته اعلان وکړو. د ما عزتمندو سني قوم نن ورځې نه انشاءالله تا ته زه درښیم چې انجمن به جوړېږي یوې هفتې کې نه تا ته زه ښیم چې سني قوم کې څومره زور دی تا ته زه ښیم چې سني قوم کې څومره طاقت دی. او دویمه خبره تا ماته دا پیغوره کړی دی چې ته هغه ورځ یاد کړه چې کله په جنګ حالاتو په 2066 کې ما د تا بنګښ قوم باندې زه تیر شو خو دغه مشر بې غیرته ماته ویلو چې ته بګل باندې جنډه مه لګوه تا خپلو مشرانو ته دا خبره کړي چې دغه بې غیرته مشر ماته ویلو چې ته بګل باندې جنډه مه لګوه. زه تا ته یو پیغام نن ستوم زه هغه ملک یم هغه نیاز بادشاه ملک یم چې کله جنګ شروع شو تا په ټپکیو کې زراو خلک ناست وو چې کله د تا سیکرټري اعلان وکړو چې داسې ځوان به وي چې ښار کلي میرو کاسې ته تیار شي. هر سړي دا یو تاریخ دی چې هغه سردانو مله ټیټ کړی دی چې موږ د دې مقابله نشو کولی. حقیقت تا پوشی لور کوروم که بنگاه قوم واله دی تا آرام ریزی را یاد که چه کله دی تا خیانگو میانگو دق بنگاه قوم دی تا تا عزت دیر کرده تا تا شربتونه دیر کری همیشه تو ورور کرده اگه پا موجودگی پوشواله تا ارشد دوکا وگا تا پا غیرات بنده بنگاه نده واله بنگاه که خپل زای که غیرات شتا اگه چه تا واله دی تا پا دوکی واله دی اگه پختونو اگه تا عزت ستله دیر منانا اور دیر شکر हाँ जी सर सब नंद तटोल कमजोर है तकरीर ना ना
نه نی کمزوره کو نه نه نی کمزوره هغه بګار سخت خبره خیر ده خیر ده خیر ده دا کور میرے جانے کا